تاسو ته کمې فائدې درکوي د ورځې کچېرې ستاسو مکمل خوب پوره کیږي د شپې په هغې کې د ټولو نه اول دا ده چې تاسو ته به ذهني ستوماني نه وي او د دې سره تاسو ته جسماني ستوماني به د ورځې نه وي او د دې سره دویم کچېرې ستاسو ته ټینشن محسوسیږي یا ډیپریشن وي یا سوچ فکر د ورځې راځي نو دا به هم ورسره ورځ په ورځ ختمېدو طرف ته روان شي او دریمه فایده یې دا ده چې د دې سره ستاسو کومه سرمنده په هغه کې روحاني ورسره هم راځي او څلورمه فایده یې دا ده چې ستاسو کومه زندګي د هغې په زیاتوالي کې سبب هم جوړیږي او پنځمه فایده یې دا ده چې ستاسو کم برین یعنې مازغه دي دا به په صحیح طریقه باندې خپل کار کوي او د دې سره ستاسو کومه حافظه ده یا کله هم تاسو یو فیصله کوئ نو دا به په صحیح طریقه باندې مخکې مزل کوي او شپږمه فایده یې دا ده چې ستاسو کم زړه دی دا به ورسره ورځ په ورځ صحتمند کېدو طرف ته روانېږي او اومه فایده یې دا ده چې ستاسو په وجود کې هغه طاقت کم چې ستاسو په وجود کې دننه د بهر بیمارو سره جګړې کوي کم دی چې امیونټي ویلی شي د هغې په زیاتوالي کې هم مدد کوي او اتمه فایده یې دا ده چې ستاسو کوم لوږه ده دا به تاسو ته په ټیم باندې شروع شي او د دې سره ستاسو کوم د لوږې هارمون چې ورته ویلی شي دا به ستاسو په وجود کې په خپل بیلنس سره روان شي او نهمه فایده یې دا ده چې ستاسو په وجود کې هغه پړسوب چې د ډېر وخت نه وي دا به ورسره ورځ په ورځ کمېدو طرف ته مخکې مزل کوي نو د یو بالغ انسان دپاره د 7 ګنټو نه ونیسه تر 9 ګنټو پورې خوب کول ښکلی صحتمند خوب دی نو که چېرې دا فایدې تاسو خپل صحت ته ورکول غواړئ نو خامخا ستاسو چې کم د شپې خوب دی نو دا تاسو په مکمل طریقه باندې حاصلول شروع کړئ همدغه شان ستاسو د صحت په اړه معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ